یو د هغه دعاګانو چې نبی صلی الله علیه وسلم به په خپل ژوند کې ډیره ویله. داسې ډېرې دعاګانې شته دی چې نبي صلی الله علیه وسلم به تکرارا ډیره په هر وخت کې ویله. یو په هغې دعاګانو کې ډیره مهمه دعا ده او ډیره جامعه دعا ده. موږ او تاسې په دې مونځ کې په اخرنۍ قاعده کې هم ویو، لیکن د ډیرو مسلمانانو ته به د هغې اهمیت نه معلوم. انس رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډیره ځای ته ویله. کومه یوه ده؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معنی دا ده یا الله په دنیا کې ما ته حسنه راکې. حسنه څه ته وایي؟ هر خیر ته، هر نعمت ته. که هغې کې روغ صحت دی، په هغې کې کور دی، په هغې کې ښځه ده، په هغې کې موټر دی، ستا ټول حوایج حاجتونه چې دا ټول په دې کې شامل دي. همدغه رنګې په آخرت کې حسنه راکړي. په آخرت کې حسنه هغه په اول سر کې جنت دی، همدغه رنګې د جهنم نه لرېوالی دی، همدغه رنګې د قیامت سختیانې دي، د قبر سختیانې دي. دا ټول دا جوامع الکلم دی عزتمندو. هغه دعا چې ډېر څه خلک وایي هغه بحر او دریاب په کوزه کې راګیرول. نو دا دعا موږ او تاسو لرم پکار ده چې بار بار ویو. یوازې دا نه چې مونځ سم ساتلې ده او په آخرنۍ قاعده کې ویو، نه، په هر وخت کې ویوه. په لاره روان یم دا دعا ویوه. د الله نه دا سوال دی. همدغه رنګې په عامو دعاګانو کې دې ویوه. د شپې راپاڅېدل یم دا پکې ویوه، ځکه ټول خیرونه په دې کې راجمع شوي دي.